بلکې د خپلو بیبیانو دومره خیال ساتلی. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي یو غزا نه وې موږ تللي په سفر باندې، غزا د بني المصطلق یا غزوه د مریسیه، او په هغې کې زما امین ورک شوی و. نبي صلی الله علیه وسلم غونډ لښکر ایثار کړی دی، د عایشې نه امین ورک شوی دی او په هغې پسې ملګري لګولي دي، او په هغې کې خو بیا خیر دومره نازل شو چې اوبه نه میلاوېدلې، نو الله د تیمم آیات هم نازل دغه فایده میلاو شوه. لیکن نبی صلی الله علیه وسلم عائشہ صدیقہ نه رټي چې تا سره امیل ورکاو، امیل له څه شي نه راوړ، ټول خلک دې پاس اف کړی دی. نه قطعا دا نه وایي، بلکې د خپل بیبي دومره خیال ساتي چې ټول لښکر ایثار کړی دی ورته. هسې که دا زمونږ حالات موږ به څه ویلې، موږ به خو دا اولالته یو شپېته کنځلې ورته کړي وې، او بیا به ورته دا دباب کولی چې ته به کور ته ځې که نه، زه په تا دا اندامونه مات نه کوم ته ما وینې. دا بدماشۍ زموږ کوو که نه کوو؟